دنیا د سلورو کسانو ده. انما الدنیا لأربعة نفر. دنیا د سلورو کسانو. اولنی کس هغه دی عبد رزقه الله مالا وعلما. یو سړی دی الله ول ډیر معلوم ورکړی دی، الله ول علم هم ورکړی دی، دینداري ورسره ده. علم مطلب دینداري، یعنی دیندارم دی معلوم دی. نو دې د الله نه د مال په باره کې د الله نه یریږي یوه، او دویمه دا چې د دې مال د لاسه او د دې مال په بنیاد د خپلوانو سره خپلولي ساتي، د مؤمنانو سره تعلق ساتي، او د الله چې کوم حق دی هغه ادا کوي. فهذا بافضل المنازل. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دې د ټولو نه اوچته مرتبه کې دی. څلورو کسانو کې ټول نه اوچت دا دی. الله ولا معلوم ورکړی دی، خو دینداري ولا ورکړی دی، علم ورسره. علم یعنی الله پیژني. ها دویم کس کم یو دی اوس دا وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا. او یو هغه بنده دی چې الله ولا دینداري ورکړې ده خو رزق ولا پراخه نه دی ورکړی. ښه دیندار دی، خپل رب پیژني، خپل دین پیژني، ښه تقوادار دی، پرهیزګار، خو دنیا ورسره نشته. فهو صادق النیه، نیت یې رښتینی دی. یقول وی دې د ارمان کوي، ما خبره د ارمان کول. لو ان لي مالا لعملت بعمل فلان. یاره که ما سره مال وی که نه نو ما هم د دې پلاني په شان کار کوو. هغه پلانې کوم یو دی؟ هغه اولني چې تقوا ورسره هم ده او دنیا ورسره هم ده. نو امام هم داسې کار کړی وی. اوس د الله د مهرباني ته وګوره، رسول صلی الله علیه وسلم وی فاجرهما سوا، د دې دواړو اجر یو شان دی. ګنې صرف د دې دویم ګوره امید دی، خو دې په دې امید کې رښتینی دی، دروغو ډک وسلې نه ولي. الله رب العزت تعالی ستا چې کوم ارمان دی د دیندارۍ د ډېرولو او د دیندارۍ د کولو، او ستا وس نه رسي، الله تعالی د هغې اجر درکوي. دوه کسان شو. دریم کم یو دی وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما. هغه بنده چې الله ول دنیا ډیره ورکړې ده خو علم ورسره نشتی، تقوا نشتی، دینداري نشتی، خپل رب نه پیژني، خپل دین نه پیژني. فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربا ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا. نو دې د دې مال نه د الله حق نه ورکوي، نه پکې د الله نه یریږي، په ګناهونو کې لګوي، خپل ولیانو خیال نه ساتي، د مؤمنانو حق نه ورکوي. فهذا بأخبث المنازل. دا په دې ټولو کې بدترین دی. درې کسان شو. څلورم وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما. هغه انسان چې نه ولا الله دنیا ورکړې ده نه ورسره دین شته. دریم سره خو بیا هم څه دنیا ورسره ده سره نه دین شتي او نه دنیا شتي. فهو یقول دی را وایي هلته دین خو سره نشته، تقوا خو نشته، الله نه یره نشته. لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. یاره که ما سره مال وی ما هم د دې پلاني دا کار کوو. پلاني کوم یو یادوي دی؟ هغه دریم. ولې څه دلیل دی چې دی دا دریم یادوي؟ ځکه چې هلته د سره دینداري خو نشته. نو دی وایي که ما سره وی، لکه مثال کې یو سړی دی مال ورسره ډېر دی، په نشې تماشې کوي، بل وایي یاره چې ما سره وی ما هم داسې نشه تماشې کوله ولې یادوي. یو سړی مال ورسره ډېر دی، جواریانې، فحاشیانې، دمان ګډول، ډمې ګډول، خباستونه، ظلمونه، تکبر، د هر څه کوي. هغه بل بېدینه چې کوم دی هغه سره مال نشتی او بېدینه دین خو نشتی، هغه هم د ارمان دی چې یاره ما هم دا کارونه کولی. واورئ رسول الله وسلم وایي فوزرهما سوا، د دې دواړو ګناه یو شان ده. دا مسله ګوره یاده کوي، که د ګناه د کولو ارمان دې کوو لکه تا چې دا ګناه کړې، نو دا خو یو حدیث کې راځي، کېدای شي یو سړي ته هغه حدیث مخې ته راشي او بیا ورته یو اشکال راشي چې رسول صلی الله علیه وسلم چا چې د ګناه اراده وکړه او بیا یې ونه کړه، الله بوله یو نیکي ورکوي. ګناه اراده وکړه بیا یې ونه کړه، الله بوله نیکي ورکوي. نو دې حدیث کې خو رسول صلی الله علیه وسلم چې دوی ګناه یو شان ده،
هغه حدیث کې چې کوم کس یاد شوی دی چې څوک د ګناه اراده وکړي او بیا ونه کړي هغه کوم یو دی تاسو په تشتي هغه یو دی چې د ګناه اراده وکړه الله ورته رایاد شو پرېښوده دا خو دینداري شو هغه دویم چې کوم دی د ګوره ګناه حسابېږي اراده وکړه چې دا پلانې ګناه کومه منځ کې څه پیښه راله د هغې د لاسه چې ګناه پاتې شوه نو د خو د الله دپاره نه ده پرېښودی دله ته د شیشې اجر ورکړي دا خو مجرم دی یو سړی وایي زما نشه کومه چې ورغی دا والعیاذ بالله چا نه چې نشه اخسته هغه نه و بل وایي الله بدلم یو اجر ورکوي شیشې اجر وله ورکوي دی چې دا نشه نن ونه کړه د شپې ولې دی د الله نه یېرېدو نه خو څه وسایل برابر نه وي یو سړی وایي والعیاذ بالله نن به پلانې د فحاشۍ څه شی دی ویډیو د دا به ګورم په خیر دی نټې چې کولاو کو کار ده کوي سیګنل نشته بل دله به الله اجر ورکوي څه شی اجر وله ورکوي دله به الله اجر ورکړی د موبایل له واغېستو اراده یې وکړه په ښه سوچ شو چې یاره د الله خو ما ویني الله خو زما اوري ما له حیا نه راځي د الله نه شی بند کو کېښود دله الله اجر ورکوي ځکه چې اوس اشتي د ګناه د کولو خو پرېښوده د چا د یاري نه د الله د یاري نه دلته چې را کوم کس دی دا چې غریب هم دی او بېدین هم دی د ده اوس نه رسي د ګناهونو د کولو په ارمان یې کوي او په دې ارمان کې رښتینی دی خبره ما دې پسې راغستې وه چې کله ته د دیندارۍ ارمانونه کوې که نه او ته پکې رښتینی یې نو څه الله رب العزت به تعالی اجر درکوي لکه تا یو سړی ولیدو ستا په مخ کې د غریب مرسته وکړه ستا په مخ کې تا ولیدو جیب نه پیسې راواغستې دا نه دا واله تا سره نشتي ارمان وکړي چې یاره الله راکړی موږ هم داسې لګولی رب العالمین تعالی د دې رښتینې ارمان او امید اجر درکوي هسې موږ کړي د ارمانونه چېرته موږ چې د چا کور وینو هغې ته پسخي د خولې نه مو ته لاړې ساسي که ښایسته ګاډی د چا سره وینو یو دغه زمونږ موضوع وي بیا که د چا تنخوا ډېره یو دغه د ډوډۍ ته چې موږ کینو بیا باس به ټول زمونږ دغه یعنې دکه د خلکو دنیا ته پسخېده نه پسخېده دکه زمونږ ارمانونه دي نو ارمانونه هغه کوه چې الله رب العزت تعالی د هغې اجر درکوي د غټو خلکو ارمان کوه د غټو خلکو پرېږده واړه سوچونه غټ سوچ څه دی غټ سوچ د دنیا سره کوم چې ستا ضرورت دی زه چې کله دنیا ته وسایده کوم که نه چې کولی صحیح دي هغه هغه چې ضرورت دی د دنیا سره خپل رب راضي کول جنت ګټل اجر ګټل دا د غټو خلکو امیدونه دي یاره زما کوشش دا دی ارمان دا دی چې ما دا قرآن یاد کړی ما الله راضي کړی ما د رسول وسلم په طریقه عمل وکړی ما دا وکړی ما د خلکو خیرخواهي وکړی ما په علاقه کې کوی وویستې ما لارې جوړې کړې ما دې خلکو ته نصیحت وکړی ما دا نشه ختمه کړی ما دا وکړی ما دا وکړی دا ارمانونه ساته زه د امت په کار رالی غټو خلکو سوچ کو نه جي مونږ خو چې بس صرف دغه ښځه او دغه بچي او ښځه او بچي او ځان مې ساتلی او خېټه خپله خېټه خو ځناور هم ساتي ځناور هم مرغۍ چې سهار والوځي که نه جاله کې چې کوم بچي پرېښودي هغوی له خوراک راوړي که صرف ستا دا ارماني نو دا خو هغوی هم کوي ستا که غواړي چې اوچتو خلکو کې حساب شي نو ارمانونه امیدونه اوچت ساتي زه ته یو قصه ذکر کومه لکه بعضو علماو اسې ذکر کړي د کتاب کې لکه امام ابن الجوزي رحمه الله هغوی وی خلک هسې قصه کوي کله نه کله د دې ځناورو دا قصې ګوره خلک د عبرت دپاره کوي وی چېرته یو سپی راغی او د دغه ته یې وویل ازمري ته وی ای د ځناورو باچا ای د ځنګل باچا زما دا نوم بدل که چې ما ته دا خلک سپی نه وایي زه وی د دې نوم نه ډېر تنګ شوی خو چې کوم طرف ته ځم سپی راغی او سپی لاړه او سپی راغی هغه ورته وایي ځکه نوم تا سره برابر دی دا تا سره لږي ته ذلیله یې نوم تا نه بدل کو څه شی دلی کېدو دغه سپی در سره برابر
هغوی نه زه خو داسې یم او زه دغه یم او زه دا یم او په ما امتحان وکړه. صحیح وي دې ازمري دله غوښه ورکړه چې دا غوښه واله او سبا پورې به دا ځان سره وساتي، زه دله سبا بیا نوم بدلوم. او صحیح ده دا غوښه ځان سره ایښودې ده، څه وخت بعد پې لوږه راغله، بیا داسې دې غوښې ته کتو را کتو، ځان یې څه ټیم له کنټرول هم کړو چې هلته نوم هم بدلول غواړي. خبره د عزت ده، عزت ګران دی که غوښه؟ عزت ګران دی. ځان یې کنټرول کړو، داسې خو بیا ترې ونه شوه. وایي چې کله په ده باندې دا لوږه زوروره شوه، وایي نوم سره څه کوي، نوم سپی نوم کار شی دی، سپي نوم لسی چل دی، خېټه ډکوه. دا قصه هغه په کوم باب کې کړې؟ ډېره د عبرت قصه ده چې د کمزوري